زما وصال ته د خپل یار نن یې دیدن کوه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مغفرت محترمین او محترم رو پوښتنه کړې ده چې یو واده مې کړی دی، یو بچی مې پیدا شوی دی، 8 کاله کېږي. نو اوس مې خواهش و بل واده ته کېږي، آیا اولې ښځې اجازت لازمي دی او که یا او اجازت نه راته کوي څه وکړم؟ محترم مشران، د دویم واده کولو لپاره د اولې ښځې اجازه ضروري نه ده، خو البته د دواړو ښځو په منځ کې انصاف او برابروالی ضروري دی. نو که څوک د دواړو ښځو حقوق ادا کولی شي او ظلم زیاتی ورڅخه نه کېږي، نو دویم واده کولی شي. او که حقوق یې نه شي ادا کولی او یا د یوې ښځې ژوند ورسره تنګېږي، بیا دی له دویم واده کولو څخه پرهیز باید وکړي، ځکه چې په احادیثو مبارکو کې د دوو مېرمنو د دوو ښځو په منځ کې د فرق کوونکي لپاره سختې سزاګانې ذکر شوي دي. خو د دویم واده دپاره د اولې ښځې څخه اجازه غوښتل شرط نه دی. مشکات المصابیح حدیث رقم 209 باب القسم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مغفرت.